دوه بټونه پاخه که د دې نه دا حق ویشتو د دې دانو نه چې دی لږې دانې والي هغې ته حق ویلی شي او په هغې باندې دا نینې بیا دلته کې پخېږي دا وګورئ او که څوک پیسې ورکول غواړي کاکاجي ما ویسف چې کوم دانې راوړې ویسف باچا هغه له خیره سره پخې شولې دا وګورئ دا تاسو وګورئ ماشاءالله جي ګرما ګرم نینې موسم هم چې دی اوریاز ده موسم ډېر زیات یخ دی نینې هم پخ کړي دي ګرما ګرم ډېره ښایسته خوشبو ترې راځي او ملکي نینې دي اوس په له خیره سره کور ته ځان رسو او دا نینې به خورو چای به هم ورسره پخه او ډېره زیاته مزه به کوي السلام علیکم ستړي مه شئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم دا وخت موجود یم په ثوابۍ کې او په ثوابۍ کې غلامه کلي کې د حکیم سید باچا په ډیره کې موجود یم دلته کې دا د هغه چې دی زوی دی او دا مشین دی نو د نننۍ ویډیو مقصد مې دا دی چې دلته نه به مونږ انشاءالله نینې الو دانې د جوارو دانې او دلته کې یو بټ دی هلته به وړو هلته کې به یې پخو دې ته وایي وطني ملکي جوار دا ډېر زیات خوږوالی لري او دلته کې حسنین باچا چې دی دا وګورئ تامکش کې راغیستي دي وښایي حسنین باچا دا نور جوار یې هم راوړل دا وګورئ دا نینې به اوس مونږ له خیره سره بټ ته وړو دلته کې بټونه یي که نه په ثوابۍ کې حسنین باچا دا وتړه دا یوسف باچا د حسنین باچا مشرۍ ورور له خیره سره په دې بایک به اوس مونږ روانېږو ځئ چې بسم الله کولو دا مونږ بټ ته راورسېږو دا وګورئ داسې دروازه لګېدلې ده دننه زه ورځم دې وړو سره پیله تاسو وګورئ د جوارو ته دا وګورئ دم نیولي دې ماشومې سره هم دي دا بټ دی له خیره سره دا ماشومان یې دلته کې دا وګورئ دانې ځان ته کوي وږي راوړي دي هغه دلته کې رجئ کله چې دا نینې ورجئ دا دې بټ ته تیارې شي او دا ماماجي ناست دی ماماجي نوم هم څه دی له خیره فضل امین ماما چې دی د په ثوابۍ غلامه کلي کې دا بټ چلی نو دلته کې لوګي هم دي زمونږ لږه الرجي د دوړې نه او لوګي نه او د دې صحیح طریقه دا ده چې کله کښېنې په دې ځای کې بره لوګي دي وګورئ لاندې به کښېنې نو لاندې بیا لوګي نشته دی ماماجي د څومره وخت نه دا بټ کوئ ښه شپږ کاله کېږي چې ماما دلته کې دا بټ چلی څه ټایم سټارټېږي دا بټ مازدیګر مونځ نه پس چې دی دلته کې دا بټ سټارټېږي دا وګورئ دا یې ورته خشاک راوړی دی ماشومانو نینې ریډي کړي دي په نمبر کې ولاړي چې کوم مخکې راډي دلته ولاړي ورپسې داسې کتار جوړي دا وګورئ دا واړه چې دی دلته کې دي نو بس مونږ هم یوسف باچا چې دی په نمبر کې کېناسته دا دی دغه واړه ځان ته نینې کوي اوس په بټ ته دا نینې اچوي دا وګورئ جي دا په چاڼ کې جوار اچوي له خیره سره وعلیکم السلام دا جوار یې واچول دا ځوان چې دی دلته کې اور ته ناست دی دلته کې اور بلی دا وګورئ دا اور ورپسې بلی چې دا دلته کې دا بټ ګرم شي دا جوار یې ور واچولو لور دی لور دلته کې په دې باندې لړلی کېږي څنګه چې په سمسۍ باندې ترکاري لړلی کېږي داسې په لور باندې نینې لړلی کېږي دا نینې به اوس پخوي له خیره سره په قطار کې خلک ناست دي په نمبر کې واړه چې دی دلته کې نینې راوړي اوس په خلک نور هم را سټارټ شي او دا بټ چې دی دلته کې لګېدلی دی اکثر له مونږ چې واړو نو زموږ په کلي کې هم دا ما لیدلي وو خو اوس چې دی په کتو باندې نه راځي په ثوابۍ کې اوس هم موجود دی نو له خیره سره دا نینې ورچولي دي له خیره سره نینې په پخېدو دي پولی شوې پکې څخه او څونه وخت په دې کې پاتې کاکاجي د نینو پخېدو کې ښه بس لږ ساعت پکې پاتې دی سره دا نینې پخې شولې او چاڼ کې یې روچتې کړلې دې سره مالګه چې دی روچته شي هغه بیا چاڼ کوي دا وګورئ او دا چې په څه کې راغلي هغې کې دوباره واپس واچوئ دښکه وګورئ دا نورې نینې ور واچولې اوس په دا پخوي بټونه یې پاخه که د دې نه دا حق ویشتو د دې دانو نه چې دی لږې دانې والي هغې ته حق ویلی شي او په هغې باندې دا نینې بیا دلته کې پخېږي دا وګورئ او که څوک پیسې ورکول غواړي کاکاجي 50 روپۍ 50 روپۍ به لا ورکوې لا دغه عمره حق دا لپه جوار تاسو صحیح کړل لا به تې دا علي لا 50 روپۍ او په هغې باندې چې دی دلته کې بیا نینې پخېږي دا وګورئ
دا چاڼې ور واچولو دا بټن چې دی پوخ شو له خیره سرې هغه مالګه ته داسې چاڼ کړي چې مونږ کمې نینې راوړې وي دانې که نه هغه یې له خیره سرې پخې کړلې ډېره زیاته ښایسته خوشبو چې دی شروع کړله او دا چې دی مونږ ملکي دانې راوړې وي کاکاجي یو خبر راته بله وکړئ په دې ملکي وطني جوارو کې او په دې هایبریډ جوارو کې څه فرق وي دوره فرق خو نه خو بس لکه جوار هغه خوند کې فرق وي خوند کې لکه ملکیان لکه جو کوي کنه ملک خوږوالی وي خوږوالی پکې نو د دې د وجې چې دی مونږ ملکي جوار راوړه دا نینې له خیره سرې پخې شولې اوس باروز هم دلته ډېره زیاته تیاره ده دا وګورئ بلا خلکو چې دی دا وخت نینې راوړي دي دا وګورئ دا ځوانان هم دلته کې ناست دي او بس زه له خیره سره دیزې نه وځم ما ویسف چې کوم دانې راوړې ویسف با چې هغه له خیره سرې پخې شولې دا وګورئ دا تاسو وګورئ ماشاءالله جي ګرما ګرم نینې او موسم هم چې دی اوریاز ده موسم ډېر زیات یخ دی نینې هم پخ کړي دي ګرما ګرم ډېره ښایسته خوشبو ترې راځي او ملکي نینې دي اوس په له خیره سرې کور ته ځان رسو او دا نینې به خورو چای به م ورسرې پخوو ډېره زیاته مزه به کوي دوستانو داسې وړه شانتي ویډیو وه چې ما تاسو سره شیر کړله امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې تاسو سره کتو دپاره میلاویږي او اوس ماله په دې ویډیو کې دلته اجازت راکئ انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کیږم د لوی الله په امان